السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خو د ویډیو کې چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوس د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د کمپیوټر صفري زده کړې وینډوز 11 کلاس ګوللیو شاګردانو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده د وینډوز 11 برخې په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې دا هغه د هایبرنیټ آپشن ان کول دي اکثره لیدونکي او زده کوونکي همدا پوښتنه کوي مثال دوی موږ ته واتساپ ته میسجونه هم کړي وو چې زموږ په کمپیوټر کې دلته کومه هایبرنیټ آپشن چې د هغه نه ښکاري لکه دلته تاسو وینئ موږ ته اوس هایبرنیټ آپشن نه ښکاري دلته فقط شټ ډاون سلیپ ریسټارټ دی نو دغه هایبرنیټ آپشن څنګه ان کولی شي مثال دلته یې اډ کو په دې لیست کې شامل شي نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته همدا طریقه ښیم دا یو ډېر مهم سیټینګ دی ځکه فقط د وینډوز 7 نه علاوه په وینډو 10 په وینډوز 11 کې همدا هایبرنیټ په لومړي ځل فعال نه وي دا به تاسو ان کوئ هلته به چیک لګوئ نه وروسته بیا همدې ځای ته اټکیږي همدې لیست ته ښه قدرمنو لیدونکو تاسو به په خپل کمپیوټر کې کنټرول پینل ته لاړ شئ کنټرول پینل خو لومړی په ډیسکټاپ نه به تاسو وګورئ که دلته ایکن موجود وي په همدې به کلیک وکړئ که به دلته ایکن نه وي دلته به په سرچ کې ولیکئ په سرچ کې به دلته ولیکئ کنټرول پینل کله مو چې کنټرول پینل ولیکه دلته کنټرول پینل را سرچ کیږي په همدې به کلیک کړئ کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه دلته به تاسو په همدې کنټرول پینل کوم آپشن چې دي په دې کې به تاسو پاور آپشن ولټوئ پاور آپشن باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه دلته به تاسو په همدې لیست کې همدې چوز وات د پاور باټن په همدې به کلیک وکړئ کله مو چې په همدې کلیک وکړه دلته تاسو وینئ په دې ځای کې هایبرنیټ چې دی غیر فعال دی خو دې ځای نه کار نه کوو دلته مثال تاسو مستقیما چې کومه نشئ لګوئ تاسو به دلته په همدې چینج سیټینګ ډاټ آر کرنټلی ان اویلیبل په همدې به کلیک وکړئ کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه دلته به هایبرنیټ آپشن تاسو ان کړئ همدغه طریقه چې وه دا هم په وینډو 10 کې ده هم په وینډوز 11 کې ده په وینډوز 10 کې هم په همدې طریقه پلی کېږي په وینډوز 11 کې هم په همدې طریقه هایبرنیټ آپشن پلی کېږي کله چې چکمار ان شو بیا به تاسو دلته حتما په سیو چینج باندې کلیک کړئ کله مو چې په سیو چینج باندې کلیک وکړو اوس به دا سیټینګ تطبیق شي زه راځم اوس سټارټ بټن ده په سټارټ بټن باندې کلیک کړم کله چې په سټارټ بټن کلیک وکړئ دلته بیا سټارټ مینو اوپن شي دلته چې کله په پاور نشان کلیک وشي دلته په همدې لیست کې هایبرنیټ چې دی هغه اډ شوی وي اضافه شوی وي نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې په خپل کمپیوټر کې په وینډوز 11 یا وینډوز 10 کې هایبرنیټ آپشن ان کړئ که غیر فعال وي یا ان اویلیبل وي یا هایډ وي په دې ځای کې نه ښکاري اکثره چې تاسو کمپیوټر ته نوی وینډو وکړئ یا وینډوز 10 یا وینډوز 11 نو په همدې لیست کې هایبرنیټ نه ښکاري په وینډوز 7 کې ښکاري نو تاسو بیا په همدې طریقه ان کولی شئ نو نن ویډیو په همدې موضوع وه چې څنګه هایبرنیټ آپشن ان کو انشاءالله راتلونکي ویډیوګانې بیا په نورو مهم موضوعګانو باندې اپلوډیږي تاسو فقط چینل تعقیب وساتئ او سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې بیا هره ویډیو اپلوډیږي تاسو په خپل وخت سره رسیدلی وي فعل هرن ښه وه په خدای مې سپارلی یاست